سپوږمۍ د اسمان وګوره جانانه سپوږمۍ د اسمان وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، په خپل وطن ژوب کې موجود یم. د ژوب متعلق به دا ووایم چې په بلوچستان کې دوه بیلټ دي، یو بلوچ بیلټ، یو پښتون بیلټ. په پښتون بیلټ کې یو ښار دی چې ودې ته ژوب ویل کیږي. دا ژوب زما د ذهن مطابق، بلکې خلک هم دا وایي چې ژوب د بلوچستان دویم نمبر غټ ښار دی. په دې ښار کې موجود یم. زما پر څنګ باندې د پښتو فلم انډسټري یو فلم سټار جاوید ګل مندوخیل کشر ورور ملک اختر محمد صاحب ناست دی. په دې انټرویو کې به تاسو د جاوید ګل مندوخیل د ژوند او د فن متعلق تفصیلي خبرې اورئ، او هغه خبرې به هم د کشر ورور ملک اختر محمد په زبان سره. زه په خپل پروګرام کې ملک اختر محمد صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام عظیم خان صاحب، تا د خدای راولي او خصوصي طور ستا شکریا ادا کوو د وطن چینل له طرفه زه د انټرویو کولو یا ماته یو موقع را کولو موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو. ستا چینل موږ تقریبا ډېر په شوق ګورو او سروې مطابق انشاءالله تعالی ډېر خلک یې په شوق ګوري او ډېره ښه خبره ده. ته ډېر ښه نشریات کوې، یو ډېر ښه کوالټي لري، یو ډېر ښه سوچ سمجھ لري. الله دا پر مخ هم کامیابه لره. او بل د دې چینل وطن چینل کتونکي ته هم زه یو ډېر هغه داد ورکوم، خراج تحسین پیښوم چې هغه لایکونه زه وینم، کمنټس وینم، نو د دوی هم کور ودانای چې دا شی دوی ډېر په مینه اوري. د جاوید ګل مندوخیل د ژوند په حواله څه وایي؟ موږ عظیم خان صاحب تقریبا 15 وروڼه یو. دی زموږ مشر ورو او که زه دا وایم چې دی ډېر نیک انسان او موږ بالکل بېشکه دا ورونو د پلار درجه ورکړی و. دی د بچپن خو د کراچۍ کې ابتدایي تعلیم د کراچۍ کې وکولی، بیا له کراچۍ څخه د یو فلمي انډسټري په باره کې وروره یو سوچ فکر د ولرلی. یو فن دی په دنیا کې، دا یو کیل دی. دغسې کیلونه تقریبا په پاکستان کې پر ورلډ سطح باندې روان دي. څوک هاکی کوي، څوک کرکټ کوي، څوک باکسینګ کوي، څوک ریسلینګ کوي. دا هم یو شعبه وه د پاکستان هم او په ټولو ملکو کې ده. نو دې فیلډ ته دی تقریبا لاړی. په دغه فیلډ کې ماشاءالله هغه کم نوم چې د پیدا کولی یا کم کرکټر د کولی هغه انشاءالله تعالی د وکولی. ملک اختر محمد صاحب دا ماته ووایه، جاوید ګل مندوخیل خو چونکې په پښتو، پنجابي او په اردو فلم انډسټري کې په خپل ژوند کې د خپل فن مظاهره کوله. د ژوند د یو څو فلمانو نومان او په هغو فلمانو کې تر ټولو ښه فلم کوم یو چې ستا خوښ شي؟ خبره داسې ده چې دی بالکل فلمي دنیا کې آل راونډر و، یعنی د په هر زبان کې اتا کې چې ګوامانا د معلوماتو کې د په سندي زبان کې هم فلم جوړ کړی دی. نو پنجابي، اردو، پښتو د فلمان جوړ کړي دي. تقریبا هغه خاص کر کې چې دی پکې هیرو دی، لاس په لاسو، د باس پنجوه، مقابله فلم وی او زما فیصله، داسې تقریبا نورو فلمانو کې د کرکټر و. دی که خدای هیرو د باکسره تقریبا په نورو فلمانو کې ویلن کار کړی دی. دغسې پنجابي فلمانو کې یعنی معنا هلاکو خان کې د کار کړی دی. په هغه کې وروره دی هیرو بجای ویلن دی او ډېر ښه کردار دی. د خوښې فلم زما چې کم دی چې هغه
تقریبا د سبق په حواله سبق آموزه وی لاس په لاس ما د فلم ډیر خوښ و او دې کې د ډیر خطرناک کرکټران هم وو یعنی اگر څه که زه یو کرکټر درته بیان کما دی په ایرپورټ کې نعمت سرادي جهاز کې والوزي دی په هغه پسې وي هغه دته فوجي آس ملاوي په ایرپورټ باندې دی په جهاز پسې روان وي د آس که کله چارې تاسو وګورئ د آس چې دی هغه ولونه نسته د آس یعنی هغه د دوري ایمرجنسي کې هغه آس ته خیازي چې ګوادی وایي چې اخیری زه هغه بلډینګ ته رسیدم چې ما آس به مړاولی یعنی ګوا ما د آس وشتان راونیول د څټې وشتان چې دی هغه ما راونیول نو هغه کې ډېر یو خطرناک سین و هغه هم دا ادا کړی و نو ډېر ښه کرکټر و بس دا فلم زما تقریبا ډېر خوښ دا د کوم فلم ذکر چې تاسو ما سره وکړئ لاس په لاس دا تا د ژوب په سینما کتلی دی او کنه چې دا به داسې و چې زما د ده به خدای سته رابطې وي په آټیم ټلیفون ډېر کم ملاوی دی موبایل فون وی نه د خطو کتابت رابطه به وه نو بیا به د چې کله یو فلم ښه روان و بیا به د ما ته ویلی چې دا فلم وګوره دی کې دا سبق دی دا سبق په حواله به د ما ته ویلی چې دا فلم وګوره او ملګري هم بوزله او دا ګاپه به هم را باندې وکول ټکټ یې هم ته پرېږه نو هغه دا فلم ما وکتی انشاءالله تعالی دې فلم ته ما سره ملګري وو کالج سټوډنټ هم وو مانا ټیچر به هم وو ښه ګروپ لاړو نو دا فلم ګردو وستایلی ډېر خوندمن فلم وی جاوید ګل مرحوم په خپل ژوند کې د ژوب په سینما کې فلم کتلی دی او کنه بالکل دا چې بدای ژوب ته راغی یور خو به خلک راتلو ملاقات لا دنیا به راتله بل به دګر سره ما ته کله وویلې د بولیاره یو موټر ارینج سوی وایه یا داسې بل شی وایه یاره زه خو بازار کې ځم خلکو تم تکلیف وي خلک مې لاواژي ملاقات کوي بیا ډوډۍ ستم کوي بوتل ستم کوي هغه مادوري ټایم هم نه وي را سره نو یو ورځ زموږ یو ملګری و راغی ډېر خوشحاله و او موږ و هغه ټایم داسې و چې فلم به موږ ډېر په مشکل میندولی نو هغه خوشحاله و ما ته یو خبره وکوله ول یاره موږ ناسو فلم هم ته هف ټایمه کتلی و بل هر فلم له سر دوارې سو او موږ ته اړیانې وویلې په سینما کې ډېر خوشحاله سو خیر دا فلم څنګه له سره سو یاره دا وها بلر غږ وسو یا جاوید ګل صاحب راغلی دی او جاوید ګل صاحب هغه د سینمې چې کوم یو هغه سوراخونه به وو داسې کړکۍ هم نه وه روشندان نومه و هغه چا چې به فلم چلولی هغه به تر هغه و دا سکرین ته کتل نو لالا هلته ناست دی تر هغه شي ګوري نو خلک ډېر خوشحاله و بیا له سینمې راوتلي و لالا سره ملاقات کړی و د لالا ډېر خدمت کړی و نو عظیم خان صاحب لالا یو کوالټي وه موږ ډېرې پسماندې علاقې سره تعلق لرو ډېر شان زموږ ذهن هم نه اکسپټوي سوچ هم نه اکسپټوي دی د هغه باوجود لاړی بیا په لاهور کې بیا وروره پنجاب کې بیا ته یو مقام دی یو ځان ته یو سټیج رسوي زه خدا وایم چې نن سبا د سپیډ زمانه ده هم زه هم دا کار به ډېر په مشکله میندوي که نه خو ډېر ساده وخت واټیم نو دی یو مرتبې ته ورسېدی ملک اختر محمد صاحب د جاوید ګل مندوخیل د سینمې ذکر در سره وکړو دا ماته ووایه ته په خپل ژوند کې جاوید ګل مندوخیل ته لاهور ته یا فلم سټوډیو ته تللی وي او که نه کتلی وي هغه وخت د سټوډیو او د هغو اداکارانو حالات څنګه وو یاره زه خو دا خبره درته کوم عظیم خان صاحب زه بېشکه لالا له په څو واره تللی یم ما یو ایده ماله ته تر کوي ما هم یو سوچ و چې یاره یو ماحول ووینم هغه سیسټم ووینم زه بالکل بېشکه لالا له په ډېر ځله تللی او بیا د په لاهور کې چې کوم تاریخي ځایونه دي شاهي قلعه ده مینار پاکستان دی دغسې وروره نور ځایونه علامه اقبال مزار دی وروره دا او ها وروره ده به زه دغه ځایو کې ګرځولم او د ملګري و اکټران هغو سره ملاقات د هغو ځایو ته به تلم هغو افیس ته به تلم یاره ما یو شی نوټ کړي عظیم خان صاحب
واقعي دا خلک پړه لیکو دا خلک یو بهترین سوچ لرلی ګومانه ما بم یو اکټر زخه مطالعاتي معلومات د پاره داس خبره کوله نو دا هر یو په ځین کې داس یو معاشره ته سبق رسولو د پاره یو سټرګل وو ولته امان صاحب امان اکټر نوم بتاوي ډیر زوړ اکټر وو ډیر اعلی تعلیمي یافته وو دا ول فوج راغلی و دیته میجر تر سو لیاقت میجر راواخه اسف خان بدر منیر جمیل بابر دا جمیل بابر یو عجب کوالټي وا یو حیا وا یو پردا وا زه په دا سټوډیو کې ما ډیر د شپې ته وی بجیم پکښې وم تر 2 بم پکښې وم لالا به شوټینګ وو او ډور بلاړې ماته به ولې بس ته پر دا کینټین کښینه زه راځم عظیم خان صاحب ډیر شماولو او زه خو ډیر متاثره وم خلک هم ښه خلک وو هغه مصنفکاران چې کوم وو هغه سټوري هم ډیره په ترتیب لیکله ډایرکټران چې وو هغه ډیر یو په ښه طریقه باندې یو ریسپیکټ وو جاوید ګل مندوخیل قبر خو زما تر معلوماتو پورې په لاهور کې دی کله چې د جاوید ګل مندوخیل جنازه په لاهور غوندې انټرنیشنل ښار کې وه تا د په جنازه کې شرکت وکړی او که نه خبره داسې ده چې موږ ته کله اطلاع وسوه د فوتګي وسوه تقریبا اډا ټیک وو نو موږ د بچی وو ټیم دوبۍ کې وو هغه له دوبۍ زه راتله نو هغه سره ما حال وکولی چې مانا ورته د اوس لالا تقریبا نو زموږ خواهش وو چې ابایي ګاو ته راورسوو خپل وطن ته راورسوو هغه بچی راته وویلې چې مانا موږ په لاهور کې پیدا سوي لاهور کې ضمانت راکړې ده نو موږ د دې له خو دا زموږ خواهش دی او د لی بیا علماء کرام هم دا راته وویلې چې باید د زوی یا بچی یا کوروالا یعنی هغه تاسو پردیشي مه تنګوئ نو بیا له دې ځای څخه زه موږ څلورونه وو سپیشل ګاډی ترتیب کړئ لاړو لاهور له نو جنازه کې شرکت وکولی ښه زبردسته قبرستان الفلا قبرستان یې ورته ویلی په هغه کې د تدفین وکولی نو ماشاءالله بیا هم ښه خوږکی قبر جوړ کړئ نو یو 2 ورځې فاتحه موږ هلته وکوله لاهور کې د ملګري کوم سټار فلمي سټارز وو هغه راتلو بیا 2 ورځې ما بعد راغمه موږ د لې ورونه په وطن کې فاتحه وکوله نو هلته لاهور کې موږ د یو آخري رسومات صدقه خیرات هغه هلته هم وکولی د لې په خپل وطن کې چې کوم موږ د نسبیانو خپل حقوقو پر موږ باندې د خیرات د صدقې هغه هم وکولی نو انشاءالله د موږ ته درجه د پلار لرله ډېر مهربانه انسان و بس لږ له موږ څخه د شوبیز دنیا په حواله لرې و د سره به ټایم نه و هغه د دوی داسې کاروبار و داسې سیسټم دی چې د هغه خپل یو ډیټونه وي ډیټ پکس وي هغه د ډیټ په وجه باندې دوی د عید ورځو کې هم ټایم نشي ایستای نو موږ خپل چې کوم د ورورګلوۍ یا د مسرۍ کم حقوقو موږ ان شاء الله تعالی علام د نه پر نسی کوتاهیانې به سوي وي لیکن زموږ په حساب موږ پر کړی دي دا راته ووایه ته د ژوب په سیمه کې د بلوچستان 2 نمبر غټ ښار دی په دې سیمه کې ته استوګه کوې کاروبار څه کوې ژوند او زندگی څنګه تیروې عظیم خان صاحب قدرمن اوسې دا ښه خبره ده چې تا زما متعلق کوم پوښتنه وکوله کور ودانۍ ویم زه بیچلر آف آرټس یم ما بی اے کړې ده بی ایډ ما کړی دی تعلیم ما تقریبا 3 کلاس ما کراچۍ کې ویلی دي تر 3مه پورې بیا له دې ما بعد زه ژوب ته راغلی یم خپل وطن ته په وطن کې ما په خپل علاقه کې تعلیم حاصل کړی دی کالج پورې
ما ټیچینګ لاین اپناو کوي چې زه کوشش وکم دا بچانو ته یو څه ورسوم دا معاشرې ته دا قوم ته 32 سال ما ټیچینګ کړی دی دې کې زه ټیچر پاته سوی یم چارج پاته سوی یم هیډ ټیچر پاته سوی یم 32 سال ما ټیچینګ کړی دی 32 سال زما بعد زما کریکټر په حواله زه ایجوکیشن ډپارټمنټ ایز ا لرننګ کوارډینیټر LC اخسته یم ما ډر دلته اوسو دا 2 کاله زما بیا یو کوشش بل روان دی چې معنا زه پر دا علاقه ګرځم هر سکول له ځم دورې کوم د بچانو پوښتنه کوم د علم په سطح د ټیچر په باره کې چې بای وروره ماشاءالله دا ټیم زموږ علاقه هم تقریبا ډېر ایډوانس ده د علم پر سطح باندې څله چې ما ته له د روزه معلومات کاږي وزټ کوم هر سکول کوم ټوله علاقه چاروں طرف نو میاس کې زما دورې وي ان شاء الله ما ځان د سپمولې نه په ټیچینګ لایف کې نه ایز ا لرننګ کوارډینیټر په ایجوکیشن په حواله نو ان شاء الله تعالی پر مخبم کوشش کوم چې دا بچان وګورم پر ټیچر نظر وساتم علاقه د زموږ ډېر سکولان لري لري دي په ډېر لري لري علاقو کې دي غرنه علاقه د قبایل یو غرونه دي رصد او پونچ دا سہولیاتو کیسې دا ټول زموږ مد نظر دي نو ان شاء الله تعالی لالا توفیق غواړم په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي پیغام دا دی हर चमकती हुई चीज सोना नहीं लगती زدا ویم هر چمک هر دمک هر یو داسې پروګرام ته چې پاغه کې عزیز و قریب ته نقصان رساږي یا اسلام ته نقصان رساږي یا وروره و خاندانی ته نقصان رساږي هغه کار د څوک نه کوي یو ساده زمند یو ښه شکی په هر فیلډ کې چې نو هغه باید چې هغه کې د خپل همت وکي او یو شخوي ولري او په یو ډیر چمک دمک چې خطا نه وي نو زما دا پیغام دی و مینوالو ته ډیره مننه کور د ودانس ګرانو کتونکو دا و ملک اختر محمد صاحب چې د پښتو فلم انډستری او فلم سټار جاوید ګل مندوخیل مرحوم صاحب کشر ورور دی له ده سره د وطن چینل په دې سیټ باندې د جاوید ګل مندوخیل متعلق د فن او د ژوند متعلق کوم څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لویه لاس سپارلي یاسته د خدای په امان